بسم الله الرحمن الرحیم. آیا په سی هیپاټایټ اخته میرمن امیندواره کیدای شي؟ هیپاټایټس سی د هیپاټایټس بی په نسبت ډیر لږ له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي. له دې کبله په دغه ویروس ککړو میرمنو لپاره د امیندوارۍ اجازه شته ده، او له دې کبله دغه ډلې ته ډاډ ورکولی شي چې ماشوم به یې ککړ نشي. باید په یاد ولرو که مور په ایډز ویروس ککړه وي، جنین ته د ویروس د انتقال چانس ډیر زیات دی، او غوره ده چې د جنین له ککړتیا د مخنیوي لپاره لنګون په سیزراین سره وشي. نو ګرانو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله ده زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د غنټۍ نشان ووهئ چې زموږ نورې ښایسته معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. الله مو مل شه.